ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1405 هجري شمسي کال د صفر یغوي د میاشتې 12 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. استاد پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې مو پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د کډوالو د ستونزو حل په موخه لغمان ولایت ته سفر وکړ. د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي د کډوالو د ستونزو د حل په موخه لغمان ولایت ته سفر وکړ. ښاغلي حنفي د کور او ښار جوړول وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی او د بیلابیلو وزارتونو استازو په ملتیا د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج حافظ انځرګل عبدالله او د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو سره هم ناسته او د ستونزو د حل په برخه کې د نظرونو تبادله وکړه. ملا عبدالسلام حنفي ویل لغمان ولایت ته د سفر موخه په یاد ولایت کې د کډوالو د وضعیت ارزونه، ستونزې درک کول او لازمې حل لارې ورته لټول دي. نوموړي د لغمان ځایي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د کډوالو لپاره دي د نمرو ویش چټک کړي، نور ځایونه دي ښار جوړونې وزارت ته مشخص کړي تر څو ورته پلانونه جوړ کړي او کډوالو ته یې وویشي. د دې ترڅنګ ویل چې په لغمان کې باید د نمرو تعداد له 100,000 اضافه شي تر څو مهاجرین د نمرو له کمبود سره مخ نشي. په ورته وخت کې د کور او ښار جوړولو وزارت وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی د کډوالو په اړه د افغانستان د اسلامي امارت په پالیسۍ خبرې وکړې او ویل چې په ډیر کم وخت کې په زیاته اندازه کډوال افغانستان ته په جبري ډول راستانه شوي دي، خو د افغانستان اسلامي امارت په ډیر برخو کې ورته رسیدنه کړې او لا هم لګیا دي تر څو یې ستونزې حل کړي. د دې ترڅنګ یې زیاته کړه لغمان کې د کافرګلۍ شهرک کې 954 نمرې کډوالو ته ویشلي او همداراز د بابا صاحب ښارګوټي لپاره پلان چمتو او د دې ولایت د کور او ښار جوړونې ریاست سره شریک کړي تر څو عملي چارې پرې پیل کړي. نوموړي د لغمان له ځایي مسؤلینو غوښتنه وکړه چې نورې ځمکې دې ور مشخصې کړي تر څو پلان یې چمتو کړي او کډوالو ته یې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړي. په ورته مهال د لغمان مرستیال والي الحاج حافظ انځرګل عبدالله راغلي پلاوي ته ښه راغلاست وکړ او ویل چې هڅه به کوي تر څو په شته برخو کې کارونه لا چټک کړي تر څو کډوال له ستونزو خلاص شي. نوموړي د ریاست الوزرا اداري مرستیال څخه لغمان کې د کډوالو لپاره د ودانۍ په جوړولو، په ولایاتو کې د کډوالو د تذکیرو د ستونزو حلولو، کډوالو ریاست ته د مرستو په واک کې ورکولو، سرخکانو سیمه کې د کډوالو موقتي پنډغالي ته د وچې ډوډۍ د ترتیب برابرولو، د خیمو ورکولو، ولایاتو کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کومیډې لپاره د امکاناتو برابرولو او مجاهدینو ته د نمرو د ورکولو برخه کې غوښتنې درلودې. راغلي پلاوي د شته ستونزو د حل په برخه کې د لغمان مرستیال والي ته ډاډ ورکړ او ویل چې له اړونده ادارو سره به شریک کړي او حل لار به ورته ولټوي. لغمان کې د سیلانیانو لپاره معیاري هوټلونه او د پاتې کېدو ځایونه جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی او تحقیق رئیس مولوي محمد صادق صداقت لغمان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د مرکز مهترلام علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو له طبیعي منظرو او سیاحتي سیمو څخه لیدنې وکړې. هغه د خپل سفر په ترڅ کې لومړی د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر محمد یعقوب ایوبي سره وکتل. په دا کتنه کې ښاغلي ایوبي د لغمان د سیاحتي او ګرځندوی سیمو اړوند معلومات ورکړل. نوموړي ویل لغمان د سیل او سیاحت لپاره په مرکز مهترلام او ټولو ولسوالیو کې ځانګړي سیمې لري چې د کال هر فصل کې سیلانیان ورته راځي او لیدنې ترې کوي. د دغه سفر پر مهال د ګرځندوی او تحقیق رئیس مولوي محمد صادق صداقت د مرکز مهترلام علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو له سیاحتي سیمو لیدنې وکړې او ژمنه وکړه چې د سیلانیانو لپاره به په دې ولایت کې 2 معیاري هوټلونه جوړوي تر څو ورته د معیاري خوړو ترڅنګ
ترڅنګ د ناستې پاستې لازم سهولتونه برابر شي. لغمان کې د تولیدي فابریکو څخه نظارت ترسره شو. د لغمان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست وایي چې د یاد ریاست د رئیس مولوي سلامت خان بلال په مشرۍ په مهت الله ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو له 6 تولیدي فابریکو څخه نظارت ترسره شو. د مسؤلینو پر وینا د نظارت پر مهال د فابریکو مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه چې د خپلو تولیداتو په برخه کې د جوازونو تمدید، نظافت، روغتیايي اصول مراعات، کیفیت او معیاري تولیداتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي ترڅو غوره او با کیفیته توکي بازار ته وړاندې شي. د یاد ریاست د رئیس پر وینا په دغو فابریکو کې لسګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې او لسګونه کارګر پکې په کار بوخت دي. د فابریکو مسؤلینو خپل ستونزې د برېښنا کمښت او د صنعتي پارک نشتون یاد کړل او زیاته کړه چې که یادې ستونزې حل شي نو کولی شي خپل تولیدات نور هم زیات کړي. په همدې حال کې د لغمان د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د یادو ستونزو د حل لپاره به هر ډول ممکنه همکاري ترسره کړي. او په ولایتي خبرونو کې وروستی خبر به راسره واورئ. د مهت الله ښار والي له لوري په رسمي او منظور شویو پلانونو کې د خط اندازۍ چارې روانې دي. د مهت الله ښاروال مولوي نظر محمد عتیق د ځانګړې لارښوونې پر بنسټ د ښاروالۍ د پلان مدیر فرهاد سحاق او د اصلاحي او تفسیري پلان مامور انجینر عبدالواحد محمدي له لوري په رسمي او منظور شویو پلانونو کې د خلکو د نمرو د تثبیت او خط اندازۍ چارې په منظم ډول روانې دي. د ښاروالۍ د پلان مدیر فرهاد سحاق وویل چې دا پروسه اوس مهال د مهت الله ښار د څلورمې ناحیې اړوند د څپرو په تفسیري او انکشافي پلان کې جریان لري او په راتلونکو پړاوونو کې به نور ټول منظور شوي پلانونه هم تثبیت او خط اندازي شي. نوموړي زیاته کړې دا هغه نمرې دي چې په تیرو کلونو کې توضیح شوي خو تر اوسه یې عملي تثبیت نه و شوی. اوس به د یادې پروسې له بشپړېدو وروسته هر شخص ته خپله نمره په واضح ډول وښودل شي. هغه همداراز ویل چې د خط اندازۍ او تثبیت له بشپړېدو سره به له یوې خوا د خلکو د سرپناه ستونزې هوارې شي او له بلې خوا به ګڼ شمېر بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې د نمرو له تثبیت او خط اندازي وروسته هغه هیوادوال چې په یادو پلانونو کې استوګنځي نمرې لري کولی شي د ښاروالۍ د قانوني جواز له ترلاسه کولو وروسته د خپلو نمرو د آبادۍ چارې پیل کړي. درنو او قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. تر بیا ښې چارې.